الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم تا قبر مبارک او قدسته شو او غي د بت پشپ دفن شول. عائشہ بیبی فرمائے وای مونږ بیبیان په کور کې راجمو د الله د حبیب جسد مبارک لا پروتو مونږ ته په تسلی حاصلې ده. وای تر دې چې د بت شپه نیمه تور سیدا نو مونږ د بلچو او د آلات او आवाज واورید لکه قبر پټه او خار ورولې. نو به سلام فرمایي مو ټول بیبيانو جړه شروع په مدینه کې دا سي جړه بعضي جړه به اختیار شي، بعضي جړه شي به اختیار شي. او حضرت بلال رضی الله عنه چې په دغه د وفات د دفن نفس لمبنه اذان کول د بت په سبا نو کله چې اشهد ان محمد رسول الله تر رسیدو فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى وانتهب غب جڑا شروع ک په باغ د اذان سره ټول مدینه دا په جڑا شو. بیبي فرمایي ام سلمہ رضی الله عنها وای ممتدا سی مصیبت په عمر کې نه ترسه دین پس ک صبر راځي دا مصیبت آسان دین پس ک کوم مصیبت امراضی دا هغه مصیبت آسان ده. دا پټولو کې اولوی مصیبت دا مونږ تر رسیدلې لوی مصیبت را رسیدلې